د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نوم به تاسو اوریدلی. دا ډېر لوی انسانو، د لوی مرتبه خاوندو. د ده باره کې راځي چې په ابتدا کې د ده دا بزرګي مزرګي نه وه، بلکې دا د یو بادشاه پهلوانو او ډېر تکړه پهلوانو. دی چا را پرزولی نه و. د بغداد چې کوم بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یاره دا خو ډېر تکړه پهلوان دی، نو د ځان سره یې کو او د ده دپاره یې تنها مقرر کړله. ده ته به یې تنها ورکول او بادشاه ځان سره یې کو. د ده چې کومه د کور خرچه وه هغه به بادشاه ورکوله. یو ځل بادشاه اعلان وکړو، وایي که چېرې زما د جنید مقابله چا وکړه او زما جنید چا راوپرځولو نو زه به دومره دومره انعام ورکوم. بادشاه پې ډېر غټ انعام مقرر کړ. کله چې د مقابلې وخت راغی د دنیا خلق را جمع شوي دي. جنید د مقابلې میدان ته راووته، وایي داسې څوک شته چې زما مقابلې ته راوځي، زما سره مقابله وکړي. که څوک ځان ته لاس خپې ماتول غواړي نو زما مقابلې ته دې راوځي. که څوک ځان ته هډوکي ماتول غواړي نو زما مقابلې ته دې راوځي. څوک هم د جنید مقابلې ته تیار نه و. په دې کې د شپېتو کالو یا 15 کالو یو سپینګیري کمزورې بابا هغه را میدان ته شوی، جنید نن به زه ستا مقابله کوم. جنید ورته وایي چې ګوره بابا ته زما مقابله نشي کولی، په ما باندې ولې ځان ته خپې لاس ماتی، ولې ځان ته هډوکي ماتی. بابا وایي که هر څه زه به نن ستا مقابله کوم. جنید وایي ټیک ته زه بادشاه اعلان کړی دی، اوس خو زه د مقابلې نه انکار هم نشم کولی، خو بادشاه اعلان کړی او ته وایې زه ستا مقابله کوم، نو ټیک ده. دا بابا ورته وایي چې جنیده زما دې کمزوري بدن ته وګوره، زه ګورې ستا مقابله نشم کولی، زه ستا مقابله نشم کولی ځکه په کور کې زما ګڼ بچي دي او د هغې بچو دپاره ما ډېر قرضونه وکړل او اوس راته څوک قرض هم نه راکوي. چونکې په دې مقابله باندې بادشاه انعام یې پې مقرر کړی دی، نو که چېرته دا انعام ماته میلو شو نو زه به پې خپلو بچو ته ډوډۍ یوسم او زما بچي به ډوډۍ په مړه ګېډه باندې خوري. ځکه تقریبا یوه هفته شو چې زما بچو څه نه دي خوړلي، ما څه نه دي خوړلي. جنیده ګورې ګېډه کې مې څه نشته، ګېډه خالي ده، زه ستا مقابله نشم کولی. خو ګورې دا یو خبره یاد ساته جنیده، دا بابا چې و نو دا سیدو د نبی علیه السلام په اولاد کې راته وایي زه د نبی علیه السلام نوسی یم، د نبی علیه السلام په اولاد کې راځم. جنیده ستا به د نبی علیه السلام اولاد ته لاس څنګه ورځي، ته به د نبی علیه السلام اولاد څنګه راپرځې. جنیده که نن دې زه راوپرځولم نو د قیامت په ورځ به د نبی علیه السلام سره څنګه مخامخ کېږي. جنیده نن به خپل عزت بیلې، نن به هغه تنخوا کومه چې تا دپاره بادشاه مقرر کړې ده نن به هغه بیلې. جنید چې دا واورېدل نو د ځان سره سوچ کوي چې دا خو د نبی علیه السلام په اولاد کې راځي او که چېرې دې ما راوپرځولو نو د قیامت په ورځ به زه نبی علیه السلام سره څنګه مخامخ کېږم. راشه نن که هر څه خپل عزت بیله، خپله تنخوا بیله،
دا پهلوانان چې کله مقابله کوي او مقابله شروع کیږي نو د مقابلې نه مخکې خبرې اترې کیږي د یو بل سره نو دی دواړه د مقابلې نه مخکې دا خبرې وکړي اوس چې کله مقابله شروع شوه نو جنید اسې هغه چل ول کوي خو خپل طاقت نه استعمالوي خپل زور نه ښکاره کوي د بابا سره اسې چل ول کوي او بابا ته ځان راوپرځولو بابا ورته په سینه باندې کېناسته اواز یې وکړو چې مقابله ما وګټله او د بادشاه انعام به ماته میلاوي بادشاه ورته وایي چې صبر وکړه د جنید خپه وښویده او دا مقابله به دوباره کېږي دوباره مقابله شروع شوه جنید بیا چل ولکی دی بابا سره خپل طاقت خپل زور نه استعمالي بیا یې ځان راو پرځول بادشاہ غصه شو جنید ته وای چې تا د یو کمزوري بابا مقابله ونکا ستاغه طاقت څه شو ستاغه پهلوانی څه شو ته څنګه پهلوانی د نن نفس پتا ته زما تنخواه نه میلاوي تنخواه په بند تنخواه پی بند کا جنید بغدادی رحمت الله علیه ته خلق خبرې کوي ته څنګه پهلوان تا د یو کمزور انسان مقابله ونکا شپېتو کالو بابا مقابله دی ونکا بچی ورته خبرې کوي کور کې ورته بیبي خبرې کوي خلق ورته خبرې کوي بادشاہ ورته خبرې کوي لیکن جنید بغدادی رحمت الله علیه په زړه کې خوشاله پزړه کې خوشاله دي به هر حال کله چې شپه شوه خوب ویني د شپې خوب کې ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی ورته وی جنیدا تا زما اولاد ته ځان را پرزولې دي زما اولاد دې په خپل سینه باندې کېنولې دي جنیدا نبی علیه السلام ورته وی جنیدا زما د پاره د خپل عزت بیلو زما د پاره دی هغه تنخواه چې باچا تا ته مقرر کړی وه هغه د زمانو قربان کا جنیدا الله جل جلاله د پهلوانانو د لیست نه ستا نوم ختم کنوارې که او د اولیاء الله په لیست کې یې ستا نوم ولیکلی دا څه ورونو دا د نبی علیه السلام د محبت د وجې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت د وجه نه د مال پروا نکړه د عزت پروا یو نکړه عزت به لی د نبی علیہ السلام د محبت د وجه خپل مال خپل تنخواه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قربانی نو الله جل جلاله د شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه ډیر لوی انسان جوړ اوسم چې علماء کرام د منبر د پاسه د شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه نوم اخلي نو ډیر په ادب او احترام سره اخلي